کبیره ګناه څه ته وایي؟ په کومه ګناه باندې د کبیره ګناه اطلاق کیږي؟ یو قول پکې دا دی چې کم ګناهونه د نیکو اعمالو په سبب نه معاف کیږي، لکه حج سره، روجې سره، قرآن تلاوت سره، منځونو سره، هغه کبیره ګناهونه دي کم چې په دې معاف کیږي. او بعضی احادیثو کې د هغې ذکر شوی دی هغه صغیره ګناهونه. دویم قول د ابن عباس دی هر هغه ګناه چې د هغې په باره کې په قرآن او سنت کې د عذاب ذکر وي، د عقاب ذکر وي، د جهنم ذکر وي، توبیخ وي، لعنت ذکر وي، د غضب ذکر وي، هغه ګناه کبیره ده. او د دین علاوه عام ګناهونه هغه ګناه صغیره دي. احناف فرمایي دریم قول دا دی هر هغه ګناه چې په قرآن او سنت کې هغې سره د فاحشه لفظ ذکر وي یا په هغې باندې د عذاب تذکره راغلی وي هغه ګناه کبیره ده. امام غزالی علیه رحمت فرمایي هر ګناه په اعتبار د بره سره صغیره ده او په اعتبار د لاندې سره کبیره ده. هر ګناه د هغې نه بره چې کومه ګناه ده دا وړه ګناه ده، او د دې نه چې کومه لاندې ګناه ده نو دا ګناه څه شی ده؟ کبیره ګناه ده. په اعتبار د ما فوق سره چې دا تحت ده دا صغیره ده، او په اعتبار د ما تحت سره چې دا فوق د هغې ده دا کبیره ده. امام ابن قیم علیه الرحمت یو قول دا دی هر هغه ګناه چې هغه وسیله ده د بلې ګناه، لکه نظر کول پردو ښځو ته دا وسیله ده د بدکارۍ، نو نظر کول دا صغیره ګناه ده او بدکاری کول دا کبیره ګناه ده. مطلب دا کومه ګناه چې مقصود بذات وي لکه پردو ښځو سره لاس لګوله یا بدکاری کوله دا کبیره ګناه ده، او کومه چې ورته وسیله وي هغې سره خبرې کول، په موبایل باندې خبرې کول، هغې ته کتله دا صغیره ګناه ده. مولا علی قاری علیه رحمت فرمایي د ګناهونو ته اعتبار نشته بلکې افرادو ته اعتبار دی. یو عالم سره، یو طالب، یو قاری، یو تبلیغی، یو سپینګری، یو معزز شخص چې هره ګناه کوي دا کبیره ګناه ده، او یو فاسق فاجره، یو شرابي کبابي، یو د دین نه ناخبره، هغې دپاره هره ګناه صغیره ګناه ده. ځکه دا د فرد پورې تعلق ساتي. یو طالب دی هغه ټي وي ته وکتل، هغې پردۍ ښځې ته وکتل، په ټي وي کې پردو ښځو ته وکتله، واړه ګناهونه وکړه، دا هم د ده په حق کې د ده د ذات د وجې نه، د ده د مرتبې د وجې نه دا کبیره ګناه ده. ځکه خلک ده ته ګوري. پښتانه وایي نورې مرغۍ چې الوځي څوک نه وایي، مرس چې والوځي هلک وایي مرس والوته، هلکه وایي باز والوته، هر چا په هغې باندې نظر وي. نو عالم ته، تبلیغي ته، قاري ته، سپینګري ته، حاجي صاحب ته د هر چا نظر وي. لهذا دا به وړه ګناه هم نه کوي، د ده په حق کې وړه ګناه هم کبیره ګناه ده. بعضې علما فرمایي حالاتو او مکان په اعتبار سره او په اعتبار د اوقاتو سره په ګناه کې تغییر راځي. په مدرسه کې ګناه کول، په جومات کې ګناه کول، په حرمینو شریفینو کې ګناه کول، په اعتبار د مکان سره دا ګناه کوله مې نو غټه ده، دا کبیره ګناه ده. دغه شان په اعتبار د اوقاتو سره په رمضان کې، په حالت د اعتکاف کې، په مدرسې په حالت کې بیان کیږي او یو ګناه کې موبایل کې ګوتې وهي، نو اعتبار حالاتو ته دی، اعتبار اوقاتو ته دی، اعتبار اماکنو ته دی. په اعتبار د مکان سره، په اعتبار د حالاتو وقت سره ګناه کبیره او ګناه صغیره